حدیبیه کې چې کافرانو سره نبی علیہ السلام صلح کړی و نو هغې کې یو څو شرطونه لګېدلي وو. یو شرط پکې دا و چې موږ خو به یو بل سره جنګ جګړې بلکل نه کوو. جنگ بند شو د مسلمانانو د مکې د کافرو. دویم شرط پکې دا ولګېد چې که د مسلمانانو کوم دوستان دي اگر چې کافر ولی نه دي او د کافرانو کوم دوستان دي که دغه دوستان یو بل سره جګړه کوي جنګ کوي نو کوي به خو موږ به میانځ کې نه راځو. مسلمانان به د خپلو دوستانو مدد له نه راځي او کافر د مکې به د خپلو دوستانو مرستې له نه راځي. دې شرطونو باندې جوړه وشوه او نبی علیہ السلام هم بې فکره شو او د مکې کافر هم بې فکره شو. کم دوستان چې د نبی علیہ السلام اگر چې هغه موږ ورته دوستان اصل کې دا حلفا ورته وایي چې کوم د نبی علیہ السلام سره قسمونه کړي چې موږ به ستا مدد کوو ته به زموږ مدد کوې. هغه بنو خزاعه هغې ته وایي او د کافرو چې کوم ملګري هغې ته بنو بکر وایي. د دې دواړو یو بل سره دشمني د پخوا داسې چلېده. د دې صلح نه پس چې دا شرطونه ولګېدل نو د کافرو د ملګرو د مسلمانانو په دې ملګرو حمله وکړه. نو که یو بل سره جنګ کوي خو مسلمانان به خپلو ملګرو له مدد له نه راځي او کافر به خپلو له نه راځي. د مکې مشرکان نو د مکې مشرکانو د دې خپلو ملګرو بنو بکر مرسته وکړه او د مسلمانانو چې کوم ملګري وو هغوی یې ډېر زیات خراب کړل، ویې وهل، مالونه یې ترې واخیستل، مړه یې کړل. هغوی پرې لاړل بیت الله کې پناه واخیسته، هغوی په بیت الله کې هم پرې نښودل او د مکې مشرکانو د شرط خلاف ورزي وکړه. د خپلو ملګرو مدد یې وکړه د مسلمانانو د ملګرو په مقابله کې. هغه چې کوم د مسلمانانو ملګري بنو خزاعه هغې یو لویه جرګه بوتله مدینې منورې ته او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېر فریاد وکړه، ویې ژړل. ویې صاحب زموږ او د بنو بکر یو بل سره دشمني چلېږي، ستاسو جوړه کې خو موږ هم شامل شوي په حدیبیه کې شرط لګولی شوی و. نو د مکې کافرو د خپلو ملګرو مرسته وکړه او زموږ سړي مړه هم کړل، مالونه یې م واخیستل، ډاکې م وغورځوله. اوس تاسو نه موږ مدد غواړو، د خدای دپاره موږ سره مدد وکړئ. نبي علیه السلام مبارک یو خط ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم، لکه د پنجاب په نوم دا یې ټیک یو خط یې ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم. هغې کې دا ولیکل چې ستاسو د حدیبیې د صلح د شرط مخالفت کړی دی، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله او زموږ ملګري پرې ووهل او مړه کړل او مالونه م ترې واخیستل، ظلم کړی تاسو، شرط مات کړی دی، صلح هم ماته کړې ده. اوس درې خبرې دي. یوه خبره خو دا ده چې تاسو د دغه بنو بکر د مرستې نه لاس والی چې موږ د خپلو ملګرو بنو خزاعه مرسته وکړو د بنو بکر نه بدل وکړو، په موږ لازم دي.
یا داسې وکړئ چې دا زمونږ ملګري رضا کې دیت وله ورکړئ پیسې ورکړئ. که داسې هم نه کوئ نو د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړئ. دا استازي چې څنګه لاړ مکې مکرمې ته هغوی په زړه کې خو یو جوش پروت چې مونږ خو مونږ یو، او د حضور پاک دا پیغام یې ورته واوره چې نبي علیه السلام دا پیغام استولی دی. د دریو خبرو کې یوه خوښه کوي، یا د بنو بکر د مرستې نه اخواچئ چې مونږ د خپلو ملګرو مرسته وکړو به دلته یې ولوالو، او کنی دوی رضا کې پیسې ورکړي، دیت ورکړي. او یا د حدیبیې صلح کې مې یو شرط مات کړی دی، د هغې د صلح ختمولو اعلان وکړي چې بیا دشمني زړه په زړه شي. بس هغې کې نوجوانان هغې وی ښه بس حدیبیه صلح نه صلح صحیح، دا مو ختمه کړه، بیا جنګ شو زړه په زړه. نبی علیہ السلام مبارک له استازي راغی چې صاحب هغې خو د حدیبیې صلح ختمه کړه، او یې زړه په ډېره ښه ده، الله به زموږ مدد کړي. چې دا کار یې وکړه د مکې مشرکان پښېمانه شو، مشران میټینګ یې وغوښت، وایي دا مو څه غلطي وکړه، اوس خو زموږ هغه طاقت نه دی پاتې چې کوم مخکې و. دا اول خو مونږ ظلم وکړو، زیاتې مو وکړو، مونږ خو په صلح کې دا شرط لګولی و چې د یو بل دوستان که یو بل سره جنګ کوي به مونږ به مرستې له نه راځي. غلطي مو کړې، شرط مات کړی، خو بیا خو شرط ختم که صلح هم ختمه کړه، اوس خو زمونږ هغه طاقت نه دی پاتې، اوس خو مسلمانان ډېر شوي دي، زمونږ د مکې نه ډېر لوی خلک تللی دي. خالد ابن ولید غوندې سړی تللی دی، عمرو ابن العاص غوندې سړی تللی دی، عثمان تللی دی، ابن ابي طلحه او غټ غټ خلک لاړل، مسلمانان شوي دي، همدا طاقت نشته. وی څوک و؟ نو ابو سفیان د دې سردار و، هغه وخت کې لا کافر دی رضی الله عنه. وی ده ته لاړ شه او پیغمبر علیه السلام سره د حدیبیې صلح تازه کړه. دی راغی مدینې منورې. لاول د ده لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بی بی وه. وی اورېږه د لور ملاقات د ام حبیبې کور یې چا نه تپوس وکړی، دی کور د لور کره لاړ. حضرت ام حبیبه ورته ډېره خوشحاله شوه، ځکه ډېره موده پسې خپل پلار ولید، او پلار یې د مکې غټ سردار و، ټول مشر دی د علاقې. ډېره زیاته ورته خوشحاله شوه، راپاڅېدل، یو بل یې ښکل کړل. یو پوزکي پروت و، ابو سفیان په هغه پوزکي کېناستېده. دا لور ورته وایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، وی صبر وکړه بابا. وی ښه بس ورغی پوزکي ته یې غونډ کړه، وی دې ځای کې کښېنئ او بل ځای ورته وښه. وی بچې دا دې څه چل وکړ، زه د دې پوزکي قابل نه وم، که دا پوزکي زما قابل نه دی، یا خو به دا پوزکي خیرنې خراب وي، زما قابل به نه، بیا خو دې ښه کار کړی دی. او که دا پوزکي زه قابل نه، ولې دې دا پوزکي ما نه غونډ کړ؟ تاسو ته ستا پیغمبر دا تخولی دی، دا تخولی چې پلار سره به داسې کوې؟ وی نه بابا، مونږ ته خپل پیغمبر د مور و پلار په شان کې ډېر ښه سلوک ښولی دی. د مور به قدر کوې، د پلار به ډېر عزت کوې، احترام به کوې. وی بیا پوزکي دې رانه ولې غونډ کړ؟ وی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ناستې پوزکي دی. په دې ما سره ام المؤمنین وکړه، د مسلمانانو مور ده، حضور پاک بی بی ده. وی په دې ما سره حضور پاک په دې پوزکي دلته کښېني. نو ته د کاڼو عبادت کوې، کافر یې، بت پرست دی. نو د بت پرست د کاڼو عبادت کوه، مشرک کافر قطعا نشم برداشت کولی چې د حضور پاک په پوزکي په مصلی ته کښېني، پرې مخ پکې. احترام زما ستا په خپل دی. او بابا ته دون هوښیار یې، عقلمند یې، د مکې سردار یې، اوسه پورې ستا دماغ کار نه کوي چې تاسو د کاڼو عبادت کوئ، بتانو ته سجدې لګوئ، کاڼو نه
غوښتنه کوې کانو کې سړي چې تعالی به خیر درکړي یا د شر نه به دې بچ کړي بابا نصیحت ته کوم د خدای په خاطر ته خو ډېر لوی سړی بابا ډېر هوښیار انسان دی او د هوښیارتوب د وجې د مکې سردار یې مهرباني وکړه د بوتانو عبادت پرېږده د یو خدای باندې یو خدای وی بچې ما نه چې جدا شوې نو خیر ته نه تلې شر ته تلې وی بابا ستا نه چې جدا شوې ما نو ماله خدای ډېر بې خیر را نصیب کړي دا خیر د خدای ستا نصیب کړي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمعات کې ودرېد وی د الله رسوله زه راغلی ما ستا دی راغی او زمونږ نوجوانانو جذباتیان پوه نه شو نو هغوی د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړ زه واپس راغلم دا صلح نوې کو ما سره صلح نوې غلطي مونږ نه شوې نبی علیہ السلام نه وکړل نه نه اسې مونږ دی بار بار لګیا دی هغې ورته غږ شک راغی حضرت ابوبکر صدیق لا ابوبکر ته د مسلمانانو مشر یې ته راشه زما سفارش وکړه نبي علیه السلام ته چې دا صلح نوې کړو وی زه دا طاقت نشم خفه کېږم نشم راغی حضرت عمر فاروق لا وی عمره ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام دې احترام کوي ما سره په سفارش په جرګه کې لاړ شه چې نبي علیه السلام دا صلح نوې او ابو سفیان ما ته ویل کله به هغه روز راځي چې زما توره به ستا په سر برېږي ما نه سفارش غواړي که نبي علیه السلام دې مات هم کي او ټول د دنیا مسلمانان درته غږ نه کوي او زه یک تنها پاتې قسم دی چې یک تنها د سره جهاد چې مایوسه شو راغی حضرت علي صاحب ته هغه کور کې وردننه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها هم ناسته ده حضرت حسن داسې ماشوم ناست دی دا رشتهداري به یو بل سره علي صاحب ته وایي تا ته به مهرباني وکړه او ته نبي علیه السلام د سفارش وکړه چې دا صلح نوي شي هغه ویل نه شم تاسو ظلم کړی تاسو په موږ څومره سخت شرطونه ولګول چې که زموږ نه یو سړی کافر درغی نو موږ له به یې راکوې او که ستاسو که مسلمان راغی مرتد شو نه به یې درکوو هم د سره موږ ومنو تاسو په حدیبیه کې موږ واپس کړو عمره مو نه کړه او سرونه مو خریل هم د سره موږ ومنل بادر ناخواستن را سره ومنل تاسو زموږ مسلمانان ووهل موږ لره وتښتېدل موږ واپس درکړل او تاسو د شرط بیا خلاف ورزي وکړه او بیا مو صلح ماته کړې ده اوس حضور پاک سخت خفه دی په دې زه نشم کولی بیا حضرت فاطمې رضی الله عنها ته مخ ور واړو وی فاطمې تا نه یو درخواست کوم وی وایه وی ستا دا ماشوم بچی دی حسن وی که دې پاسېده او ده اعلان وکړه چې دا صلح ما نوې کړه دا ماله ډېره ده ده ته ووایه چې د اعلان د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نو دې به د مستقبل په سردارانو کې لوی سردار لوی نوم دی پېو شي بیبي فاطمې ورته دا ماشوم دی په دې اعلانونه کې دا خو پټینی بچی دی ابو سفیان ته خو ډېر هوښیار وی څوک علي صاحب ورته وی داسې وکړه چې لاړ شو د نبي علیه السلام په مخ کې اعلان وکړه چې ما د حدیبیې د صلح تجدید وکړ نوې مې کړه او ځه که غلط تصور یې که نه راغی جومات کې ودرېد او اعلان یې وکړه چې د حدیبیې کومه صلح مونږ ماته کړې ده زه یې تجدید کوم نوې کوم او واپس لاړم مکې مکرمه د مکې خلک ورته وی څه دې وکړل وی دغه چل مې وکړ وی تا چې اعلان وکړه حضور پاک ته تنها یا نه کړی دي وی نه حلقه مقله هوښیار سړی وی دوکې کړې چې نبي علیه السلام ها نه دي کړی نو تو څه پته مګر ده چې صلح نوې ده دا خو دې ښه په غم کې واچو موږ ته څه پته لګي چې صلح نوې ده مسلمانان به سره جنګ نه کوي او که نه ده نوې جنګ نه کوي شی د نور مجمل پرېښود په مقل سریه هلک وی علي ستا نه کشر ده نوسي په ځای دی او دوکې کوي نو څه وکړو نبي علیه السلام صحابو ته وویل چې بس داسې وکړئ چې تاسو د
مکه مکرمه خلاف د مشرکان لشکر پیشی کو سامان تیار کې وګوره بالکل خفیا د شو خبر نشي ان قریب چې ما ته الله حکم وکړ منظور او مکه مکرمه باندې حمله کړه. دې درمیان کې یو صحابي دی حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه دغه یو غلطي وشوه. حکمت او پکې د الله هغه یو خط ولیکه د مکې د مشرکانو په نوم او یو ښځې له یې ورکړې دا به یو شی او په مکه کې ورته یو څو کسانو ښودل وی دا خط به هغوی له ورکړي. خط یې د چا په نوم باندې لیکلی؟ خط یې د سهیل ابن عمر د مکې په سردارانو کې یو سردار صفوان ابن امیه او د ابو جهل زوی اکرمه د دې په نوم یې خط لیکلی او ښځې ته یې ویل چې دا خط به هغې له خامخا رسوي. دی خو نبی علیہ السلام الله اطلاع ورکړه چې صاحب یو خط روان دی مکې ته. نبی علیہ السلام له جبریل علیہ السلام راغی یو خط روان دی مکې ته او ستا جاسوسي پکې شوې د مکې مشرکانو ته خط ونه رسي. نبی علیہ السلام درې صحابه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت زبیر دا درې واړه یې راوپوښتل ویې لاړ شئ روضه خاق یوه علاقه ده هلته لاړ شئ یو ښځه د دا نمونه شکل یې داسې یو غټه ښځه ده او داسې مخ یې دی او داسې ویښته دي هغې سره یو خط دی هغه خط دی فورا وصول کړي او مال یې واپس کړي. ښځه خو په خط نه پوهېږي چې څه دي پکې خو فورا ترې ماله خط راوړي. دا صحابه لاړل بخاري شریف کې حدیث دی اسونه زغلوي هغه روضه خاق چې کوم دی ورته حضور پاک خطولی و هلته ورسېدل هماغه شکل کې ښځې پیدا کړه. قافله کې روانه ده دې ښځې ته ویې دې خوا شه وی تا سره خط دی او وی نه ما سره خط نشته وی در سره دی وی قسم دی که را سره دی واپس شو چې واپس شو یو بل ته وی هلکه وی دا هغه ښځه ده چې حضور پاک یاده کړې ده که نه ده وی ښځه خو مغه ده وی حضور پاک خو دروغ نه و دا دروغجنه خط ورسره دی راځئ دباوه یې بیا ور وګرځېدل خور یا ترور یې راوباسه خط نشته را سره خط وی نه زمونږ ته زمونږ پیغمبر ویلي دي چې دې سره خط دی هغه دروغ نه و یا به خط راوباسې یا د ټول سامان لټوه جامې ته راوباسو جامې ته نه ایستې خو دمکي ولچول ښځه چې پوه شوه چې خط خو اوس ما نه خامخا اخلي نو هغې خط په کمسۍ کې پیلې د کمسۍ تارونه نه دي دې کې دننه بند کړی و بیا پیلې لکه منډې چې سړی غړي او هغه کمسۍ شاته په بڼه کې منډلې وه چې ښه محفوظ یو چاته پته مو نه لګي دغه دی نه څوک څه خبرې بس چې پوه شوه چې اوس خو دا صحابه ما نه خط اخلي نو بڼې ته یې لاس کړی کمسۍ ته یې راوویسته او کمسۍ اوسپړه ده او د هغې د ویښتو د میان نه خط راوویسته خط یې ورکړه دغه صحابه وله هغوی خط نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسول. خط د چا د طرف نه د حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه صحابي د طرف نه فورا یې هغه راوړ دلته راشه کښېنه حاتمه ما هذا دا څه دي مستمان نه وي چې خبره به پټه ساتي دا جاسوسي کړې خط نه کېدلی چې د مسلمان د طاقت نه دشمن خبر کړه خو دشمن به تیارې وسکوي دا خو لوی مصیبت دی د جنګ حکمت عملي دا ده چې دشمن به نه خبرې دا دې څه کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه مجلس کې ناست دي سترګې سرې شوې وی د الله رسوله ما ته حکم کوه د دې منافق نه اکثر وه دې خو زموږ رازونه فاش کوي نبي علیه السلام ورته یې کېده په قلار لږ صبر وکړه لاول به د خبرې معلومات کې داسې اوس حکم د شریعت دا دی که د چا متعلق څه شکایت راشي لاول تفتیش وکړه معلومات داسې نه چې معلومات دې نه کړې او په ناخبرتیا کې مسلمان ته ضرر ورسي بعضې وخت یو خبر په غلط فهمۍ کې راشي غلطه خوره شي نبي علیه السلام ورته عمر لږ چپ وکړه
حضرت حاتب سوی وی دا اللہ رسول زما خبر اورا او تلوار نکو زما خبر غلط ہوا زما سر حاضر جسر خوخیو و زما خبر وی وای خط لکلی وی اوسے ما لکلی خط زما ولی دی لکلی وی سیب و مکہ کی زما بچی دی خضر مال دلتا مسلمان داخل مال بچ اہل و عیال رشتہ خاندان خاندان نخو لکا اہل و عیال و مال دا زما پا مکہ کی دی وی حریدم چکتا اس پر مکہ ہم لکے نو اسے دا مکہ کافر دا ماغا بچی مرنے کی خزم مرنے کی چی خواہ مسلمانان پا منگم لکے حاتبم پکے دے نو دیری پا منگم لکے یو بچی دی دلتا مزے کے او خزا دی دلتا یو مال دی دلتا او یریدم زما بچی را لمڑنے کی خزا را لمڑنے کی مال را لمڑنے کی او سیب تاثر جسمر صحابہ دی نو دا اغوی که دا چا خزا بچی پا مکہ کی دی نو محفوظ دی لکه دا اغوی قوم شتا زما پا مکہ کی قوم نشتا دا بار راغل سرے ستا دا صحابہ قوم شتا علتا قریش دی قومی دی نو که دا چا خزا بچی علتی نو دا قوم دا وجه خزا بچی محفوظ دی مالی محفوظ دی قوم شتا زما قوم نشتا دا بار راغل پا مکہ کی اسے گم نو زما یرے گم زما بچی را لمڑنے کی خزم لنے کی لکہ میں دا خط لے گا او سیب تا خطو گوڑا خط کی میں لکلی سری خط ابن آشنا خط لکلی لے وی قسم میں دا اللہ پا ذات لکا دا خط ما پا دے خیال لکلی کہ دا اسلام نمرتدے یا زما اسلام سر دشمنی دا یا میں تا سر دشمنی دا اہل اسلام سر دشمنی دا پا دا خط بچو او یاری دا مردا خط میں دے مرتد نیم خارج دا اسلام نیم اس پاکستان حضرت عمر فاروق بیا جذباتو کے دسترگی سری دی ویدہ اللہ رسولہ پریکے دا ماتا سر دا سر تیوا نا غلطی ودے کرے دا نبی علیہ السلام سفر مائے اللہ اکبر اے عمر تا تپتہ نشتا کہ دا حاتب سوکتے بے ماروے دی سروا انہو شہد بدرن دا بدری صحابی دے دا بدر غزا کی شرکت کرے دے او دا بدریین متعلق اللہ اعلان کرے دے لعل اللہ اطلع الى اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم بدریین متعلق اللہ اعلان کرے دے چھے اے بدریینو چھے سمو خوخی کوئے ما بخلے غیر چھے سکڑی دی کم کردارے کرے دے ومقدزمکا بمور روڑی رسونے کی بے سر و سامانے کے وصلہ نشتا او دا کجور پر دامون دا زر و کافر و مقابلہ کرے جامع شریدلی وی سپلے نوی خپیب لخپیتا لیدی دا مدینی نمکی بدر پولے او دا پلار مقابلہ کرے دا رورے کرے دا زویے کرے دا تربورے کرے دا سننا لار زوی سر مقابل زوی پلار سر خرائی ماما سر و ماما خرائی سر رور سرا و ترد پار سرا دس مقابلہ دے خلق کرے دا دا بدریین متعلق رب العالمین فیصلہ بس اعملوا ما شئتم دا مطلب نہیں چھے کہ غلام کوئے نستاذ و خدا کوئے دا یو انعام دے دا اللہ دا طرف یو اکرام دے دا اللہ دا طرفنا وزبید علیہ مثال دا طرف اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا بدریین متعلق رب العالمین فرمائی بدرین متعلق چھے اولئیکا کتب فی قلوبہم الایمان اولئیکا کتب فی قلوبہم اللہ دری ذرکی ایمان اچھولے دے محکم دے اور بلدہ کہ اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ دین خوشالا دین اللہ خوشالا ذرکی ایمان پروتے دا سے مثال لے لکا صفار سپینا تیگا کانے تو کانے کا ارسم رکر خیراکا گی دا سے کانے چے داخ پہ نہ جوڑے گی تو دی باندے چے ہر صدوی کئی ایمان دونا مضبوط چے پدید گناہ داغ نہ لگی اور کہ معمولی دورا پہ پریمتا پدے کانی نو دا با معمولی کپڑے سرم پاکشی
خیر و دو قسم مریضان دی، دو قسم. یو اغا بیمار دی چه اغا نزلہ و زکام دی، دن ٹک دی، اینا ٹک تا، زلہ ٹک تے، پرتوس ٹک تے، گردی ٹک تے، او سوتوی لکی گی وینا ٹک تا، دن چه سمر نظام دی سمر اندامون ٹول ٹک ٹاک دی. لگو دی نزلہ و تو لگے دا زکام و لگے داغی نزلی زکام علاج سدے دن خو ٹک تے کنا لگا جوشان دا اخری بس خبر خط یو ڈسپرین گولے واچی چی لگون دی دا پوزا نرم شیو دا زکام دا نزلہ ختم شی پاسانا بختم شی پوٹے نہیں گولے لگا نزل رانا یا پوٹے گوندی پا سر دل راگے لگوندی دل راگے دن دماغ ٹک تی رسولے نشتا پا دماغو کے وگونا ٹک تی پوزا ٹک تا لگ سر خوگی دے پہلے چے مسکین سر خوگی و سر ختم شی دقا مثال دا صحابو دے دن مضبوط ایمان مضبوط اولائک کتب فی قلوبهم الایمان روحانی طور دا دی ذلت ٹک پا صفا دا دی پرپس ٹک دا دی گردی ٹک دا دی ایمان کی دن نصری بالکل صفا پاک کما مولی غلطی راشی دا سے مثال دے لکا معمولی سر خوگے اور پشنا چیم ختمے گی توری کاوی سرم ختمے گی یا معمولی زکام دی جوشندی پونے سرم ختمے گی نو دینا کم معمولی غلطی کی گی کنا پوٹے رہے غندی غلطی نا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دی معمولی غلطی مکرالا نو الا الحسنات یذهبن السیئات منزیو کا ختم شو ذکر اسکارو کا گناہ ختم شوا اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات بغلطیو شو توبہ باسی الا من تاب وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات نو دا بدریین و صحابو مثال دا آغا چا دا چدن پا وجود جوڑی معمولی زکام یا سر خوگی راشی و پیوڑ اسپرین بولن ختمے گی نو دی منزولہ کی روجی توبی و باسی اغی سر گناہ ختمے گی خبر اخلاص اللہ او دا منافقین و دا کافر مثال سدے فی قلوبهم مرضون ناغی در نزوہ کینسر والے زوہ والونا بنی ناغی جگر انس خواہ دا کینسر لگے دلے ناغی پرپس خواہ دا کینسر لگے دلے ناغی گردی خرابی دی کینسر لگے دلے دے فی قلوبهم مرضون فزادهم اللہ مرضوا اور کینسر جاتی گی روز پر ہوتا اگر پرپس نورم سخا کی گی اگر گردی نورم سخا کی گی اگر اینا نورم سخا کی گی اگر ظلو والونا اپریشن ڈاکٹر بھی نکی گی نا نورم سخا کی گی فزادهم اللہ مرضوا نا کوئی داسی بیماری دے چاہے اگر ختمے دو والا نا اپا ڈسپلین گویا نا ختمے تو دنیا دارو ورکی اگر نا ختمے گی اگر کہ چاہیے مسکی ہو تو دنیا بولے ہم خوری اگر نا ختمے گی نزدہ زکام نرچی پا جوشندہ با ختم شی نا دا بدرین و دا منافقین و دا مثال حاتب منافق ندے نا غزل پاک دے کتب فی قلوبهم الایمان لک ایمان پروتے لگو دے صبر کوا عمرہ حاتب اولی دی کری دی ویسے پدی وجہ میں کری دی خط گورا خط ناشنا لکلے دی دا خط الفاظ در توید خط کی لکلے دی حضرت حاتب یا معاشر قریش اے دا قریش ڈالی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم پیغمبر علیہ السلام در روان دے بجیش یو لخکر دے وسلم نبی علیہ السلام در روان دے یو لخکر دے کل لیل دا شپتوری دا سے لخکر دے چے دا طول ازمکے تورا کرے دا لخکر دا لرے دے نا سرون تک توری میدان تک تور خی لکا شپت راشی و طول خورشی دا کرنگی پا دے ازمکے دا لخکر خور دے بیت بے لخکر دے یسیر کسیل او دا سے روان دے لکا دا سیلاق پشان بیگی پر تیزے دا روان دے او سیلاق چرا جو دنیا گر کئی پر دین مو گر کئی فواللہ لخکر و سرخ مضبوط تے لکا سیلاق پشان دیر زیاد او کہ لخکر و سرنیر پیغمبر سرا فواللہ لو جاکم وحدہ لنصر اللہ واجد له وعدا کلی یوازم درش اللہ بے مدد کئی کدی یوازم درشی اللہ بو والا وعدہ پورا کئی اللہ و سر وعدہ کرے او اللہ بے مدد کئی دا خود دنیا لخکر دے وسرا فانظروا لانفسکم والسلام اس سوچ کرے کہ سم کو خی سلام علیکم
خط یې داسې لیکلی دی چې یو په کافرو روب ورچولی دی پیغمبر علیه السلام چې نبي علیه السلام سره ډېر لوی لښکر دی درنه او بل طرف ته دا متویل کړي یوازې مې الله به مدد کوي بدر کې مدد کړی دی نو روب یې مسلمانانو قایم کړی دی یو طرف ته او بل خو یې کافرو ته دا خبره ښکاره کړې ده چې ګورې ما تاسو ته راز پاش کړه د نبي علیه السلام ظاهر کې جاسوسي غوندې ده ظاهر کې چې زما د بچو ګور حفاظت وکړې زما د مال حفاظت وکړې زه ستاسو ملګری ظاهر کې دا ښیي او په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو روح په هغې اچولی دی وایي د الله رسول خط ته مې وګوره ما پروت پې ستا ور اچولی دی خو ظاهر مې داسې خط ولېږه چې زما بچي او زما مال او ښځه بچ شي او ستا خدای کار وکړه که نه زما کار مو شو ستا مو شو زما دا وشو چې ښځه به هغوی ته ووایي چې حاطب خط را کړی هغوی به په ما ګمان کوي چې دا زمونږ ملګری دی زما بچي محفوظ او ستا کاره مو شو خط دله واپس راغی ته هغوی نو خبر نه شي حضرت عمر بیا جوش کېده صاحب ما ته یې پرېږده نبي علیه السلام یې باس قد صدقکم تاسو ته یې رښتیا ویلي دي ولا تقولوا له الا خیرا دته به د نن نه پس ګورې سره څوک پیغور ونه کړي څوک دا ونه وایه چې تا دا خط ولې دی پیغور ورته ونه کړي دا سوچه مسلمان دی حاتم خط به ورته نه کوي بدوي دی لیکن قرآن شریف کې رب العالمین آیت نازل کړ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون الیهم بالموده اے مسلمانانو کافر ستاو دشمن دی او زما دشمن دی نو خپل دشمن او زما دشمن سره دوستانه منیسئ په مې اعتماد کوئ دوستانه هغوی ته مه جوړوئ چې زه ستا دوست یم کافر چېرته ستا دوست کېدی نه شي او دا حقیقت هم دی دا یو مونږ لپاره یو سبق دی مونږ ټول عمر کافرو لاس ورکړی امریکې ته مونږ کاسه نیولې ده زولې مو ته سوال نه نیولې کچکول مو ته سوال ته نیولې دی برطانیې ته کچکول لاس سوال ته نیولې دی فرانس ته مونږ کچکول لاس ته نیولې دی کافرو ته مونږ سوال ته ناست وو چې زمونږ مدد وکړه وایي نبي علیه السلام الله وایي چې لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء دې سره دوستانې مه کوئ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ندوی چې څومره کافران دي د نیټو په شکل کې د افغانستان د مسلمان خلاف لګیا سازشونه او پراته دي ستا په ملک کې لګیا ستا خلاف سازشونه کوي ستا په ملک کې ستا د ایټم بم خلاف سازشونه کوي ستا په ملک کې ستا د قوم او ستا د پښتون او د وطن خلاف سازشونه کافر دوست کېدی نه شي زموږ حکمران طبقه ناپوهه دي نه پوهېږي قبله ولا خدای کعبه مقرر کړې ده او دوی مخ امریکې ته کړی دی کعبې ته ولې مخ نه کوي کعبه د الله نوم دی الله ته مخ کې الله نه هر څه به دله خدای درکوي نو موږ خدای پرېښی خپل طاقت مو پرېښی دی مسلمان سره څه نشته سره زر د مسلمان سره دی تیل د مسلمان سره دی ایمانی قوت د مسلمان سره دی ستا ټول دریاب نهر سویس ستا ټول چې د یورپ دواړه حصې پې میلاویږي دا ستا د مسلمانانو ملکونو په منځ کې دی دا نهر دې بند کړه یورپ دوه دی خو بندی به څو مسلمان خو په خپلو عیاشو کې پروت دی دی خو د سرو زرو تماچې ګرځي دی خو فوج کې لیبیا والا خپل فوج کې ښځې برتې کړی خاص کمانډوز د قذافي ښځې د سرو زرو تماچې حسنی مبارک څو ټنه سره زر د هغه د محل نه برآمد شو او ستا د مسلمانانو د عربو ممالکو په کیربونو ډالر نن امریکې په بینکونو کې پراته او ستا تیل مفتو کې پرې هغوی استعمالوي ستا د قطر او ستا د بحرین او ستا د سعودي او د نورو ملکونو مفت تیل هلته روان طاقت ستا د مزې په هغوی تا ځان لاړو طاقت جوړ نه کړ تا ځان لاړو نه دفاع وکړل او نه د ځان لا میزایل جوړ کړو نه د ځان لا د پیسه د سره شته هر څه د سره شته او ته غافل پروت یې خواب خرګوش چې ورته وایي په هغې کې ته غافل پروت یې مزې کې او خپل عیش و عیاش کې او هغه در کې لګیا دی لکه ویله چې په لرګي کې لګیا دی او ډډې کې او ختم وي
دقه رنګې مسلمان کې نښتې دی نن که غواړي دا ټول ملکونه په یو ساعت کې غشتی شي. ایمان خدای دې زمونږ ایمان محکم او تازه کړي. یو آیت باندې که مسلمان عمل وکړي یو آیت باندې هر څه به ټیک ټاک. کافر د مختلفو نظریو متحد دي، مسلمان خدای یو پیغمبر یو قرآن یو بل سره مختلف د یو بل په وینو نسب دي. دا آیت نازل شو. بهر کیف حاتب ابن ابي بلتع خو معاف شو او خدای والا بیا د دې جیبه سیله ورکړه. دغه حاتب ابن ابي بلتع چې خط یې لیکلی و چې څوک دا ونه وایي چې ګنې دا غیر دین دی و اسلام نه وتی دی. اسکندریې ته چې نبي علیه السلام شاه اسکندر ته خط لیکه دې حاتب لی ورکړ دا خط دی اوس چې پته ولګي چې دا ګور رازدار دی. بس یو غلطي وکړه خپل خط لږ اوچېغلی شو، الله آیت نازل کړه. کاوه چای پې وڅکلی شو سردردۍ ختم شو، جوشانده پې وڅکلی شو زکام ختم. نبی علیہ السلام مبارک په 10 هجری کې په 8 هجری کې په 10 رمضان د مدینې نه ووت. صحابه سره 10,000 کسان په لاره روان دي چې ابوا مقام ته ورسېد. یو 2 کسه راغلل، کافر را روان دي، ډلې مسلمان دي په لاره را روان دي، څوک یو ځای نه څوک بل ځای نه. الله قرآن کې پیشنګویي کړې ده اذا جاء نصر الله والفتح، د الله مدد به دله راځي. صيغه د ماضي تحققا ده، د الله مدد به راځي، زه به کامیابي در کوم او دا کافر به ډلې راځي او مسلمانانې کړي ډلې. یو 2 کسان دي، یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، د هغه هم نوم ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، دا د پیغمبر صاحب ترور بي بي عتیقه د هغې زوی دی. دا دواړه د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري، یو ځای خلقوسې کړی او په بي بي حلیمې سره دا څنګه نبی علیه السلام پیش کړي دي دوی هم څکلي دي، د هغې وړایم دی او د ماشوموالي د لوبو ملګري هم دی، ترور دی او د تره زوی. او پیغمبر علیہ السلام دوی ته ډېر زیات نصیحت کړی د ایمان. کافر دی وسپو تر دې حده پورې چې نبی علیہ السلام به دعاګانې غوښتې، دعا به یې کوله یا خدایه ټولو خلقو ته د ایمان نصیب کړه. الله زما د تره هغه زوی زما د ماشوموالي، بعض یې تر بچي یو بل نه لرې وي، بعض یې ډېر نږدې وي، زما د ماشوموالي ملګری دی، یا خدایه هغه ته م ایمان نصیب کړه. زما د ترور هغه زوی عبدالله ته م خدای ایمان نصیب کړه. دا دعاګانې به یې کولې، خدای ته به یې ژړل. اتفاقا دا دواړه را روان دي د اسلام په نیت. پیغمبر علیه السلام لښکر سره ورسېد ابوا ته، راورسېدل ابوا ته. نبی علیه السلام له صحابه په زیرې را روان دي، مبارک ته شه د الله رسول، مبارک شه، یو هم وایي مبارک، بل هم وایي مبارک، بل هم وایي مبارک. وایي څه چل دی؟ وایي صاحب هغه چې تا چا له دعاګانې کولې هغه خدای مسلمانان کړ دا روان دي. وایي څوک؟ یو د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو د تره زوی ابو سفیان ابن حارث. وی اره روان دي ایمان راوړي. وی یو وی چې ما ته رانږدې نه شي، د هغه ایمان نه قبلېږي، بلکل چې رانږدې نه شي. صحابه حیران شو چې د الله رسول اوسه پورې دعاګانې، وی بس پورې نورې خبرې به نه، خو دا دعا چې ما ته رانه شي بلکل د ایمان بلکل نه قبلېږي. صحابه او سپارښتونه کوي چې دا اوس نبي هم دې وخت کې غصه دی، په څه وجه خفه دی، او دا دواړه خو اوسه پورې ولا خدای ته ژړل، او چې ایمان ته راځي اوس یې نه پرېږدي. سپارښتونه وایي ما ته به نه کوې سپارښت. په دې سفر کې د نبي علیه السلام سره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور بیبي هم شامله راغله نبي علیه السلام ته. وی د الله رسوله وی په پردو رحم کې په خپلو نه کې، پردي دې راوستل مسلمانان شو او د خپل راځي مسلمانېږي، نو هغه نه پرېږدي. د الله رسول رحم پې وکړه. وی ام سلمې دې زما ډېره بېعزتي کړې ده. او څنګه یې کړې ده؟ وی دا ابو سفیان زما د تره زوی دی، زما د دوستانې ملګری، زما د ماشوموالي ملګری، او ده ته ما ډېرې دعاګانې د دپاره کړې دي.
نو د زما خلاف نظمونه جوړ کړل، شعرونه یې جوړ کړل، او په مکه کې به یې ډمې ګډولې، هغه شعرونه به یې او د ده شعرونه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي چې دا ما بدې پکې ویلي دي، ما ته پکې کنځلې کړې دي، ما ته پکې سپکې ویلي دي. نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې ډمان ګډېږي او هغه نظمونه ما پسې وایي. ما ورته وویل چې ابو سفیان که بل چا ته پته نی، تا ته ګورې پته را چې زه دروغجن یم، رښتونی مسلمان یم. نو ته ولې په ما باندې ایمان نه راوړې؟ ته ما ولې نه منې؟ څه چل دی ما ته ووایه. نو تا د دې نه مخکې د دروغجن لیدلې، تا ته پته نشته زه د خدای پیغمبر یم. وایي ده ما ته وایي چې که ټوله دنیا دې ملګري شي او زه به دې مخالف یم، او زما پرېږده زما د ذات په حیثیت د پیغمبر یې زه کنځلې. پیغمبر لفظ ته یې کنځل کړي، رسول لفظ ته یې کنځل کړي، او په شعرونو کې یې کړي دي، او ډمان ګډ کړي دي. څنګه دې معاف او دا بل چې دی ترور زوی مې دله کېناستم چې د ترور زویه تا ته پته چې زه رښتونی او تا ته پته چې نجومیان کاهنان ګورې دا دې لګیا دي چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی. او دا نه غواړم څه بادشاهي نه غواړم، پیسه نه غواړم، یو ټکې د نه غواړم چې د دې کاڼو عبادت مه کوې. ستا پکې فایده ده، زما پکې څه دي؟ زه د خدای پیغمبر وی ده زما د خدای هتک کړی دی. او ده ما ته څه ووی؟ وی ګوره دا دلیل ما ته پته راته رښتونی، ما ته پته راته پیغمبر یې، بیا دې نه منم. او که دا خدای ما ته د اسمان نه خط راولېږي که نه، او ما ته ښکاري چې دا خط د هغه ځای نه را روان دی، او زما په نوم یې لیکلی دی، او ما ته وایي چې په دې پیغمبر ایمان راوړه، بیا هم نه راوړم. وایو دې دپاسه دا معاف کړم. بس صحابه پوه شو چې واقعي حضرت ام سلمه ډېره هوښیاره وه. دا دواړه یې ځان لکه وي داسې وکړې چې حضور پاک غصه دی، که د هغه د ذات بېعزتي کړې وه څه به یې نه ویلې، خو تاسو د الله بېعزتي کړې، تاسو د رسول بېعزتي کړې ده. خو پیغمبر علیه السلام کې رحم ډېر زیات دی. که ور مخامخ شو هېڅ به درته ونه وایي. هغې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، مونږ مسلمانان یو، خو اوس قبلئ که نه قبلئ، که مو وجنې او که پرېږدي، مونږ واپس نه ځو. خبره خلاص. نو غړي کې ایمان پروت دی، نو معلومه وي چې څه شوي دي. وی خلاص وکړئ لاړ شئ، او نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېږئ، او حضرت یوسف علیه السلام وروڼو چې څه ویلي وو هغه ورته ووایه. د یوسف علیه السلام وروڼو خو یوسف علیه السلام کوی کې وغورځاو، ظلم یې وکړه، انتهایي زیاتې یې ورسره وکړه، کوی کې وغورځاو. یوسف علیه السلام خدای د مصر بادشاه کړ. هغه وروڼه یې لاړل غلطې غواړي، هغه وروڼه دوباره ځي غلطې غواړي، هغه وروڼه درې باره ځي، او چې سنګ مخامخ شو او پته ورته ولګېدله چې اوهو دا خو هغه یوسف دی، دا خو زمونږ غرور دی، مونږ خو یې دی کوی کې وغورځېد او مړ شوی به وي، د ده خو به اندامونه هم نه ښکاري، پته به هم نه لګي، دا خو مغه یوسف دی، اوس بادشاهي خدای ورکړې ده. هر څه ښکاره شو چې دا مونږ څه ظلم کړی دی، هغه ته بادشاهي ده. نو وروڼو ورته څه وی؟ او د سره وجې نه یوسف سره دا ظلم کو علیه السلام سره چې وی دله بیا خوب یې لیدی وکړ. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ای بابا خوب مې ولید چې 11 ستوري او سپومې او نور دا ما ته تعظیم کوي، ما ته ښکته شوي. ای بچې لا تقصص رؤیاک على اخوتک، دا خوب دې وروڼو ته ګورې بیان، دا 11 ستوري ستا دا 11 وروڼې، او دا نور سپوږمۍ یو زیم یو د مور ده. یو وخت کې به مونږ ستا تعظیم کوو، تا ته به ټیټېږو، تا ته به ښکته کېږو، ګوبر ته ښکته کوو. نو که دا وروڼه د دې نه خبر شي چې ښه د یوسف کشر به مونږ تعظیم کوو، نو یکیدو لکه کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. سکیم به درته جوړ کړي. ګوره شیطان د انسان دشمن دی، شیطان به یو لمسه سکیم به درته جوړ کړي. خوب راس فاش شو. همدغې وجې نه چې ښه د یوسف ته به مونږ ټیټېږو، د کشر ته به مونږ ټیټېږو، د مېرني ورور ته به مونږ ټیټېږو، دا چېرته کېدی شي؟ نو کوی ته یې وغورځو. نو چې معامله پته ولګېدله نو بیا امخ وایي یوسف علیه السلام ته څه وایي دا وروڼه؟ وی ای وروڼه، ای ورورې، تالله لقد آثرک الله علینا وإن كنا لخاطئین. زمونږ د الله په ذات قسمي
چې تا له خدای په موږ بهتري را کړې ته بهتري مونږ وی چې ته ولې په مونږ غورې الله در کړې ده بس خبره خلاصه مونږ منو هغه وخت هم نه منل اوس منو تا له خدای په مونږ بهتري در کړې ده او مونږ نه غلطي شوې ده چې څه مو کړي دي نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي او ورته یغفر الله لکم وي خدای مو بخښه معاف یې نو تاسو هم لاړ شئ ورته دغه ووایئ نو دې دواړه رالل نبي اسلام ته مخامخ ودرېدل نو حضور پاک داسې مخ واړه نو دې خوا رالل ودرېدل نو هغې ته دې خوا مخ واړه نو دې خوا رالل ودرېدل نو داسې ته مخ واړه نو بیا رالل نو دغه آیت یې ورته وي تالله لقد آثرک الله علینا محمد صلی الله علیه زمونږ د قسم په خدای وي چې تا له خدای پیغمبر یې درکړی دی په مونږ غورې وین كنا لخاطئین که مونږ هر څه کړي دي مونږ غلطي کړې ده خو چې دی اوی نبي صلی الله مخ مبارک را وګرځه الا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم هغه چې یوسف علیه السلام رونو ته څه ویلي حق یې وی وی زه هېڅ ملامتیا د باندې نشته خدای مو بخښه معاف شو پلار روان دي ابو سفیان چې د مکې دا کوم سردار حضرت عباس رضی الله عنه او دا ټول خاندان د نبی علیه السلام له مخې راغلل دا په مکه کې پټ مسلمانان نبی علیه السلام د هجرت اراده کړې وه خو نبي صلی الله علیه وسلم مه کوئ هجرت ما ته به د مکې د خلکو جاسوسي کوي چې ورته پته ولګېده چې نبي علیه السلام خو را روان دی نو دې سره د خپل خاندان پیغمبر علیه السلام له مخې له راغی او حضور پاک ته هرکلې وویل چې تلل په لاره روان دي ابو سفیان چې کوم د مکې سردار دی او بدیل ابن ورقا دا د مکې په سردارانو کې بل سردار او یو دی حکیم دا بل سردار دی پراپیګل شوي وه چې مسلمانان را روان دي او په مقام لکئ دوی په خپله راووتل چې مونږ ګورو چې دا خبره پراپیګنډه ده او که رښتونکې ده چې دوی په لاره ګرځي او تپوسونه هم کوي رالل یو ځای کې اور ولید چې لوګي ولیدل لوګي ملګري ته ویل که دا لوګي د څه دي دا خو داسې ښکاري لکه چې د عرفات میدان دی عرفات میدان کې به خلکو غوښې پخولې لوګي به اوهو وي دا خو یاره وي دا فلان کې قوم جوړ تنورونه اچولي دي نه نه وي دا هغه قوم نه دی هغه لږ دي دا خو ډېر لوی لوګي دي په دې سوچ کې دې ګرځي چې د پیغمبر علیه السلام څه څوکیدارانو هغې پې نظر شو چې هغې یې ولیدل وایي څه پوزیشن دی ابو سفیان پته به دې لګي ولې وایي مسلمانان را روان دي لښکر دقه دې رانږدې اوس به څه کې بس په دې سوچ کې هغوی ونیول گرفتار یې کړل حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په قچره باندې سور هغه ولیدل وی عباس څه به کوو وی راځئ ما سره نبي علیه السلام نه بوځم بل علاج نشته ابو سفیان اوس دې وخت کې مقابله نشی کولی وی بس مونږ ته هم پته ده مونږ نبي علیه السلام له بوځه دی ورپسې د عباس د مخکې رضی الله عنه دی کې حضرت عمر ولیدل چې ویلیدله لکه داسې تورې څوک دي وی دا ابو سفیان دی او ښه بس تورې ته یې ګوتې کړې وی که نبي علیه السلام له ورسېدل خو بیا بچ دي اوس خدای دې کړي چې د هغه نه مخکې ما تورې لږ راشي خو چې ابو سفیان ولیده چې عمر دی بس اسونه یې وځغلو هغه ورپسې نښتی دی منډې دي منډې دي منډې دي عباس رضی الله عنه ته شا بیا ګوره راتښتی راپسې داسې وخت کې نبي علیه السلام له ورسېدل چې حضرت عمر ورپسې بس قریب ورسېدي د الله رسوله د خدای دا درې دشمنان دي او ما ته یې پرېږده ما ته یې پرېږده ګورې دوی مونږ تباه کړي احد کې په خندق کې او فلانکي وخت کې او فلانکي وخت کې وی عمر په قلار کښېنه بس وی زه هم په دقې پوه وم چې که تا له راورسېدي بچ دي ډېر مې اس ورپسې راوځغلو چې زما د تورې لاندې به چې خو بچ شو رانه نبی اسلام ابو سفیان ته اسلام ورپېښ کړ وی ابو سفیان ته خو ډېر هوښیار یې اوسه پورې ستا سوچ نه دی راغلی ته په دې نه پوهېږې چې دا بوتان او دا کاڼي تاسو په خپل لاس جوړوئ سجدې ورته کوئ وی د الله رسوله دا خبره دی ټیک بلکل مونږ په دې کې په غلطه یو نو وی زه راته اسلام پیش کوم مسلمان شم یاره وی ستا پیغمبری کې مې لا شک دی
نشم مسلمانې دی امن راکړه وی امن مې ده هېڅ ته نه حالانکې نو که بل څوک پې که نه وی به چې بوجۍ کې یې واچوي او چې سم خوښ یې ورسره ولې احد کې اویا صحابه کرام د دوی د لاسه شهیدان دي او دې په مخ نبي علیه السلام ته ابو سفیان رضی الله عنه ودرېد مخ په مخ او پیغور یې نبي علیه السلام نه ورکړی پیغور سخت پیغورونه یې والا ورکړی او ستاسو د مړو نه پوزې پرې کړي دي غوږونه وي دا اډر ما نه دی کړی خپل فوج ته وګورئ خپم پې نه او هلته کې اعلان وکړو اعلو هبل د دوی بوتو هبل زنده باد دا پیغمبر په مخ کې پیغورونه ورکړي دي او د ده بیبي حضرت هندي رضی الله تعالی عنها احد کې د حضور پاک د تر سره څه نه دي کړي بل څوک پرې نه وی به چې ونیسئ او د قوم مشر کې او ملک کې ټول قوم منتشر کېږي مشر ولا خبرې ته ورغلی لیکن حضور پاک ورته څه وایي ابو سفیان بالکل ما امن درکړو هېڅ به درته نه وي عباسه دې بوز خپله خیمه کې پې شپه وکړه نصیحت ورته حضرت عباس ټوله شپه ورته نصیحت وکړه ابو سفیان ته مهرباني وکړه مسلمان شه یاره وی ټیک ته چې بوتان ما ته پته ده چې په دروغ غږي خو د نبي علیه السلام نوم یې واخېست چې د اسلام د ده پیغمبری کې مې له زړه تردد کوي دا نشد منلی سهار وختي راوخت نبي علیه السلام له وی صاحب د ابو سفیان قدر وکړه عباس ورته وایي دی د مکې سردار دی وی څه قدر یې وکړم وی څه قدر وله وکړه نو وی ښه دا د قدر شو چې دی معاف دی او که د ده کور ته څوک دننه شو ام معاف د ده حجرې ته څوک دننه شو ام معاف ابو سفیان وی صاحب زما حجره خو وړه د ټول مکه خو پکې نه ځایږي وی څه غواړئ وی ښه ده چې چا ځان پسې دروازه بنده کړه او جنګ نه کوي ام معاف ام په امن وی نه صاحب داسې هم نه کېږي وی ښه چې څوک جومات د بیت الله ته راغی غم معاف بس دی وی او بس اوس شو خبره ځکه نو اوس خو مسلمان شه نو ابو سفیان وی هغه وخت مې ایمان راوړه خو دا نازله نه لکې مې له ایمان نو ټول عمر یې دشمني کړې ده د نبي علیه السلام سره حضور پاک لاړ مکې مکرمې ته ور داخل شو او چې مکې ته ور داخل شو نو هغې کې معاملانه شو چې کم خلک د ابو سفیان کور ته ننوتل ام په امن دي او که کم خلک خپل کور کې دننه بند پاتې شو د ام په امن دي او که کم د بیت الله جومات ته ام په امن دي لږ معمولي غوندې د خالد ابن ولید سره د بعضې کافرانو یو ډرپ وشو په هغې کې یو څو صحابه شهیدان شو یو څو کافران پکې مړه شو نور جنګ په مکې مکرمې په فتحه کې نه دی شوی مکه مفتو کې خدای پاک مسلمانانو له ورکړو لیکن چې کمې ښځې دي هغوی څه وایي هغې وایي چې مونږ ته پته ولګېدله چې مسلمانان خو را روان دي حمله به کوي وایي مونږ رپېدو ځکه د مکې ښځې خو د ډېر لوی قوم سره تعلق لري مونږ یریدو چې نن به مسلمانان راځي مونږ سره به څه کوي دا خو زمونږ دشمن دی هغې خو د مسلمانانو د اخلاقو نه نو خبر دی د هغوی څه اخلاق دي نن به راځي زمونږ عزت به لوټ شي او زمونږ د لوڼو عزت به زمونږ په مخ کې لوټ کېږي او مونږ به وینځي کېږو که څه چل به را سره کوي وی ډېر ګبره وو ډېر داسې ګبره وو چې یریدو ځکه د عزت خلک خامخا په خپله بې عزتۍ خفه کېږي هغو د عزت خلک وو که کافر هم وو خو د لوی خاندان خلک وو وی مونږ دروازې بندې کړې وې چې په دیوالونو مسلمانان راوړي او چې نن یې څه خوښوي مونږ سره بد کوي وی هېڅ پته ونه لګېده خاموشي دروازې بندې دي وی مونږ بچو ته وی چې بچو بار وځئ وګورئ چې دا پراپګانډه ده او که دا مسلمانان یقینا راغلي دي ځکه نه شور شته نه جنګ شته نه چغې شته نه زمونږ کور باندې څوک رالل نه چا ډاکه وغورځوله نه څوک داخل شو وی بچي م دروازې م غلې غولې په یره کوله وکړه بچي بار ووتل دا وګرځېد په منډه منډه رالل مسلمانان خو راغلي دي څه کوي وسلې یې ښودې د بیت الله طواف کوي طوافونه هېڅ نشته او ښځې د چا په کور ورغلي دي د چا په کور یې حمله کړې د چا په عزت نه ښځې خو بعضې بار ته روتې د تماشو له او مسلمانان پورته ورته نه ګوري ښکته ګوري اوهو داسې مسلمان هغه خلکو مسلماني په هغې خلکو کې د هغې خلکو په ایمان باندې به کافر مسلمانېدل
نن زمونږ څه حال موږ خو ډېر وایو چې موږ د نبي علیه السلام امتیان یو او موږ د صحابو په نقش قدم روان یو. په کومه نقشه موږ لاړو وایه؟ صحابو کې چې کوم حیا وه په موږ کې شته؟ صحابو کې چې کوم رحم په موږ کې شته؟ حضور پاک کې چې کوم رحم په موږ کې شته؟ موږ خو ظلم، موږ خو زیاتې موږ نه خو پردی ښځې په لارو کوڅو کې محفوظ نه دي. موږ نه خو د سکول نه ماشومانې چې مدرسې سکول نه جوړ شي دا هم محفوظې نه دي. موږ نه خو پردی مال هم په حفاظت کې نه، موږ نه خو پردی عزت هم په حفاظت کې نشته. موږ خو پردی پلار ته هم پلار نه وایي، دشمن ورته وایي. موږ خو ګاونډي ته هم ګاونډي ونه وي. موږ خو پردي بچي ته د زوی په نظر ونه کتل. دا خو مسلماني نه ده. د مسلمانۍ طریقه خو دا نه ده. مسلماني خو دې ته وایي چې ته د خپل بچي ته څنګه بچی وې، پردي ته به هم داسې بچی وې. او خپل مال ته په کوم نظر ګورې، پردي مال ته به هم په هغه نظر ګورې. او د خپل پلار او د خپل تر چې کوم قدر کوې، د پردي پلار او د پردي تره به هم هغسې قدر کوې. او چې څنګه ستا دا نه ده خوښه چې زما د خور زما د لور ښځې دې څوک حیا والي، نو ته به هم دا نه خوښه چې د بل مسلمان د لور او د خور او د مور حیا دې ده والي. ته خو مسلمانې نه، هغې مسلمان ته به کافر قتل نو اسلام ته به داخلېدل. نن زما د مسلمان اسلام ته خلک ګوري واپس ترې روان. د صحابو نقشه دغې ته وایي. دا چې کومه نقشه لګیا دي په بیت الله کې خپل طوافونه کوي، لګیا دي خپلې عمرې کوي، وسیل ته یې ښودي. ولې؟ ځکه حضور پاک اعلان کړی د دشمن په قوم هغه خلک ورته نن ګیر دي چې په احد کې لوبې کړي دي په مسلمانانو. هغه خلک ورته نن ګیر دي چې د حضرت حمزه رضی الله عنه سینه یې چاک کړی او د هغه شونډې پرې کړي دي او پوزه یې پرې کړي دي، غوږونه یې پرې کړي دي. نن لا لاس لاندې لیکن حضور پاک عام اعلان وکړ چې دا معاف دي. اثر یې څه شو؟ هغه ټول خدای مسلمانان، هغه د مکې ښځې ټولې مسلمانانې شوې. د پیغمبر مقصد خو دا نه چې بل مسلمان ته ضرر ورسو یا یو انسان ته ضرر ورسو. د هغه مقصد خو دا نه چې پردي مالونه لوټ کړم او غنیمتونه حاصل کړم. د هغه مقصد خو دا نه چې پردی ښځې وینځې کړم یا پردي ماشومان غلامان کړم. که دا مقصد خو دا ټول غلامان کېده، خود خوی پہ یخی دا دشمن والا پا گوتو ورکڑیو، لیکن ٹولی معاف کرد. اثر ایسا شو دا مکی ټول خدی پا بیڑا مسلمانان شو، دا مکی ټول معشومان بوداگان دواران مسلمانان شو، دا مکی ټول غلامان مسلمانان شو. دغه خلق نبی علیہ السلام سره دینا پس اوتل دا حنین جهاد دی. دغه دا مکی کافران اوتل او سیبا دا طائف غزال ورسره دی او دا تاس غزال دی. مقصد د پیغمبر علیه السلام هم دقه و چې خدای دا خلک مسلمانان کړي. او د جهاد مقصد سیرو، د جهاد مقصد ظلم نه. د حضور پاک جهاد کړی دی، بعضې پکې مړه دي. نو چې د سړي وجود بیمار شي او زخمی شي او کینسر ولګېږي، نه هغه ګوته پرېږدی که به نه پرېږدي؟ یو ګوته ته کینسر ولګي دا به خامخا پرېږدی، یو لاس ته کینسر ولګي دا به پرېږدی. که دې پرې نه که نور وجود خرابوي. نو دا بعضې به پکې جهاد کې مري، دا بعض کافر به خامخا مرداریږي. دې مثال د کینسر دی. که دا نشي د مسلمان د اسلام چې کوم وجود دی هغې ته تاوان رسي خامخا به. بهر کې مکه مکرمه فتح شوه ډېر په اسانه په رمضان کې په 8مه هجرۍ. او دې نه پس د مکې مکرمې د فتح نه څه بعضې حالات دي انشاءالله چې آینده جمعه کې د هغې بیان. یو ملګری دی دلته کې مونږ له راځي، هغه غریب بیمار دی، د سیټنګ نه پروت دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. دیم بیمار دی او کور والی هم زیړی دی، الله دې وله شفا ورکړي دواړو. او د دې موی کې زمونږ امام صاحب ضعیف دی او کمزور دی، امامت هم نه پرېږدي، جمع نه کوي، محلهدار څه وکړي؟ نو په ټول محلې والا دې راغونډ شي، څه مشوره دې ورسره وکړي او په اتفاق سره دې یو مسله جوړه کړي. وکړي رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي. خدای د نبي علیه السلام امت له عزت او برکت ورکړي. الله که څوک مریضان دي په کورونو کې یا په دې مجلس کې ټول له شفا ورکړي. رب ذوالجلال ته زمونږ نه راضي شي. خدای که څوک په پریشانو کې مبتلا دي پریشانۍ وله لرې کړي. خدای ټول ټینشنونو کې تر ټینشنونو په خوشحالو بدل کړي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي.
خو څوک په فتنو کې مبتلي فتنو نه خلاص کې الله که د چا په کورونو کې مرضونه وي خدای ټول له شفا ورکړي خدای که څوک بېروزګاره دي حلال روزګار وله ورکړي کوم نوجوان طبقه ده چې هغوی کاروبار نشته ته وله د حلالو کاروبار ورکړي که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګرۍ دي هغه له په روغو بدلې کړي او بعضې دوستان دي هغوی ته څه کاروباري مشکلات دي دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه مشکلات ختم کړي او خدای پاک پریشانۍ ختم کړي الله وله پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي خدای زمونږ د منزله چې د لرې لرې ځای نه څوک هم راځي په یو یو قدم وله خدای اجرونه ورکړي ته وله برکتونه ورکړي ته وله غنیمتونه ورکړي او ته د مصیبتونو او د فتنو آفاتونو په امن و امان کې وساتې د نبي علیه السلام او د صحابو په نقش قدم هم روان کې دې مې روزو کندي کې د حبیب الله وفات شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او الله تعالی یې وبخي او په عمرزو کې زموږ یو دوست دی احمد سید اجي صاحب هغه ته هم دعا وکړئ ډېر نیک انسان و خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات دی الله یې ټول وبخي او الله یې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي آخر وخت کې خدای پاک په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واورېدل د فتح مکه اولنۍ برخه د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله